بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د رمضان میاشتې 5 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د وري میاشتې 9 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات د مستوفیت ادارې د تیر مالی کال په عوایدو کې ډیروالی. د دوی په خبره په تیر مالی کال کې 2 میلیارد او 906 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي. د هرات د پوهنې ریاست له لوري د 400 څخه زیات د اجباري کډوالو او مجاهدینو څخه د تثبیت ازموینه اخیستل. دغه مجاهدین د ازموینې له بریا وروسته به په 11 او 12 ټولګي کې شامل سي. او په هرات کې د امنیتي ځواکونو له لوري 28 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول کېدل. له دغو کسانو څخه بیلابیل غلا سوي توکي نیول سوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمري یم. د هرات د مستوفیت ادارې چارواکي په تیر مالی کال کې د 2 میلیارد او 906 میلیون افغانیو د راټولولو خبر ورکوي. د دوی په خبره په 1401 هجري لمریز کال کې د دغه رقم عواید راټولول د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د هرات ښاریان هم د عوایدو د دې زیاتوالی هرکلی کوي او غواړي چې پر خپل وخت مالیه ورکړي. بشپړ حال په چمتو کړي راپور کې. په هیواد کې د 1402 مالی کال لومړۍ ورځې د هرات د مستوفیت د ادارې مسؤلین وایي په تیر مالی کال کې له 2 میلیارد او 906 میلیون افغانیو څخه زیات عواید راټول کړي دي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې د دې عواید راټولول د دوی په اداره کې د بشپړ شفافیت او د دغه ولایت د ښاریانو د ښې همکارۍ پایله وه. د هرات مستوفیت وتوانېدی چې خپل ټارګټ هم پوره کړي او د ټارګټ څخه اضافه 252 میلیونه اضافه عواید هم راټول کړي. یعنی مجموع عواید چې د هرات مستوفیت راټول کړي دي 2 میلیارد 906 میلیونه افغانۍ. د هرات د مستوفي په وینا په 1401 هجري لمریز کال کې د دغه عوایدو راټولول د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د هرات ښاریان له دې ټولو خبرو سره سره د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري په تیر مالی کال کې د عوایدو د زیاتوالي د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې پر وخت د مالیاتو ورکړه به په هیواد کې د اقتصادی وساینې لامل سي. افزایش عواید در سال 1401 یک اقدامی که میتونه در توسعه گسترش و تامین رفاه عمومی در جامعه کمک بهتر و بیشتر باشه و این خوبه که مردم در سر فرصت و عصر وقت بیایم مالی خود چیزی که دولت تعیین کرده هم رو پردازن به خاطر رشد و رفاه جامعه و اولاد آینده خودنا. ما از اینکه 401 گردش مالی اقتصادی خوب داشتیم ما از این کار استقبال میکنیم و کسایی هم که واجد شرایط هم بیایم مالی خود زودتر تحویل کنم که هم به نفع خود اینا کار اینا پیش میره و هم به نفع دولت. دا ټول په داسې حال کې دي چې په تیرو 2 کلونو کې د اسلامي امارت د مسؤلینو د هلو ځلو په پایله کې په هیواد کې د ډیر عواید د ریاستونو په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د هرات د پوهنې ریاست لخوا د اسلامي امارت له شاوخوا 400 مجاهدینو او اجباري کډوالو څخه د 10 او 11 ټولګي د تثبیت ازموینه واخیستل سوه. د دغو مسؤلینو په وینا د پوهنې وزارت د رهبرۍ د نوې کړنلارې پر بنسټ به دغه ګډونوال له 10 او 11 ټولګیو وروسته لوړو ټولګیو ته لاره ومومي. ګډونوال د دې پروسې په ترسره کېدو خوښ دي او وایي چې د بیلابیلو لاملونو له امله یې له ډیرو کلونو راهیسې له زده کړو پاتې دي او تمه لري چې له ازموینې وروسته به ټولګي کې ثبت سي. بشپړ حال په چمتو کړی راپور کې. په هرات کې د اسلامي امارت له شاوخوا 400 مجاهدینو څخه د سویې د تثبیت د ازموینې اخیستلو بهیر. د دې ولایت د پوهنې د مسؤلینو په خبره چې 80 تنه به په 11 ټولګي کې او پاتې نور به په 12 ټولګي کې له ازموینې وروسته په ښوونځیو کې شامل سي.
یک امتیاز برای مجاهدین گرفته شده. این فرمای دادن، به اون فرما مشخصات مجاهد نوشته میشه، با در نظر داشت کاپی تست کرده و بعدش هم دلگیمشش تصدیق میکنه. دلگیمش بالای عکس مجاهد مهر میکنه و خانه دیگی در اونجا امضا میکنه، مهر میکنه، بعد تایید والی حساب میشه، بعد تایید ریاست معارف و حالا هم به پروسه شرکت میکنه. دغه چارواکي وایي چې د پوهنې وزارت د نوې کړنلارې پر بنسټ دغه پروسه په ټولو ولایتونو کې د اسلامي امارت د مجاهدینو د دندو د ستایلو په موخه پلې شوې ده. امتحان کاملا شفاف برگزار میشه و کمیسیون از نظر به طرز العمل واصله وزارت معارف، رئیس کمیسیون خود رئیس معارف ولایت مربوطه است و اعضای کمیسیون تحت نظر رئیس کمیسیون تعیین شده و امتحان اینا کاملا شفاف برگزار میشه. یو شمېر ګډونوال وایي چې د امنیتي ستونزو او د جهاد په لاره کې د بوختیا له امله یې له ښوونې او روزنې څخه پاتې راغلي. هیله لري چې له ازموینې وروسته په 11 او 12 ټولګیو کې داخل سي. خیلی خوشحالیم انشالله که کل مجاهدین انشالله به پروسه امتحان کامیاب بشن، انشالله هم مجاهدین سند فراغت خود رو به دست بگیرن. انشالله مدرک نداریم، به خاطر مدرک تحصیلی خود انشالله خیلی کوشش میکنیم. موږ انشالله د الله څخه حمد وایو چې موږ ته دغه فراغت راکړی دی او دونه خوشحالي راکړې ده چې اوس موږ د 12 د 11 دغه ورکو امتحان ورکو. موږ د امارت څخه ډیره مننه او موږ ان شاء الله ټول مجاهدین ودې ته آماده یو چې د 11 امتحان په بشپړه توګه ورکو ان شاء الله تعالی او د 12 سنه ترلاسه کړو. د یادونې وړ ده چې د ازموینې د کمیټې لخوا له هر مضمون څخه 10 پوښتنې له 4 ځوابونو، رښتینو او ناسمو، تشو او تشریعاتي پوښتنو سره برابر شوي دي. په هرات کې د بیلابیلو جرمونو په تړاو 28 تنه ونیول شول. د هرات د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي توکو د کښت او پلور او د عامه شتمنیو د غلا په تور د 28 تنو د نیولو خبر ورکوي. له دغو کسانو څخه 2 عرادي موټر سایکلونه، 15 موبایلونه او دغه راز په بیلابیلو ولسوالیو کې د 215 جریب ځمکه نشه یي توکو د کرلو په تور نیول شوي او دا عمل د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دی. دغه راز د دوی دوسیې بشپړې او عدلي او قضایي ارګانونو ته استول سوي دي. د یادونې وړ ده چې کرل سوي ځمکې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل سوي دي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس د هرات د 5مې منارې د 2یم فاز د بیا رغونې له کار څخه لیدنه وکړه. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د دغه ولایت د 5مې منارې د بیا رغونې د 2یم فاز د پرمختګ ستاینه وکړه. ښاغلی حقانی د دې منار د بیا رغونې او پیاوړتیا پر چټکتیا ټینګار وکړ او ویې ویل چې د دې منار د ژر تر ژره بشپړولو لپاره باید هڅې وسي. مولانا حقانی د هرات د 5مې منارې د بیا رغونې پروژه مهمه وبلله او ویې ویل چې د هرات د 5مې منارې 2یم فاز چارې له 1 میاشتې مخکې پیل سوی دی. د مولانا حقانی د معلوماتو له مخې اوس مهال د هرات د 5مې منارې د 2یم فاز د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې 12 تنه په کار بوخت دي. د هرات د 5م منار د بیا رغونې چارې تیر کال د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست په هلو ځلو پیل سوي او د لومړي پړاو چارې 2 میاشتې ونیول. د یادونې وړ ده چې د هرات د 5م منار د بیا رغونې چارې د اطلاعات او کلتور ریاست تر جدي څارنې لاندې دي تر څو چارې د تاریخي شرایطو په پام کې نیولو سره پر مخ ولاړې سي. په هرات کې یو شمېر چاودېدونکي توکي کشف او منفجر سول. په هغې خبرپاڼې کې چې د الفاروق الاردو مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خپره سوې خبرپاڼې کې راغلی دی چې د الفاروق الاردو لخوا د څه د پاسه 100 حلقې ماینونو او ناچاودېدونکو مهماتو د راټولولو خبر ورکوي او وایي چې دغه مهمات د قلاردو له شاوخوا سیمو څخه راټول او کشف سوي دي. د یادونې وړ ده چې دغه ماینونه او ناچاودېدونکي مواد د قلاردو د ماین پاکولو ځواکونو لخوا راټول سوي دي. د هرات اطلاعات او کلتور رئیس وایي اسلامي امارت د رسنیو شتون اړین ګڼي. په هرات کې د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د هیواد په لویدیځ کې د یونما د دفتر له مشر او دغه دفتر له سیاسي مرستیال سره په کتنې کې په هرات کې د یونما د دفتر له فعالیتونو څخه مننه وکړه او په هرات کې د دې مؤسسې د همکارانو د ودې غوښتنه وکړه. ښاغلی حقانی وویل چې د اطلاعات او کلتور ریاست د خلکو ریاست دی او د خلکو ډیری ستونزې د همدې ریاست له لارې چارواکو ته رسیږي.
مولانا حقانی هم له رسنیو سره د همکارۍ اعلان وکړ او زیاته کړه چې اسلامي امارت په نظام کې د رسنیو شتون یوه حتمي اړتیا ګڼي او د دوی د فعالیتونو بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی حقانی د رسنیو فعالیتونه ارزښتناک وبلل او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ د دولت او ملت ترمنځ اړیکې نږدې کوي. اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. سهشنبه هرات ښار نیمه وریځ الوره درجه 22 تیته 11، غوریان نیمه وریځ الوره درجه 15 تیته 11، کراخ نیمه وریځ الوره درجه 18 تیته 9 او پشتون زرغان نیمه وریځ الوره درجه 60 تیته 12. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات د مستفیت ادارې د تیر مالی کال په عوایدو کې ډیروالی. د دوی په خبره په تیر مالی کال کې 2 میلیارد او 906 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. د هرات د پوهنې ریاست له لورې د 400 څخه زیات د اجباري کډوالو او مجاهدینو څخه د تثبیت ازموینه اخیستل. دغه مجاهدین د ازموینې له بریا وروسته به په 11 او 12 ټولګي کې شامل سي. او په هرات کې د امنیتي ځواکونو له لورې 28 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول کېدل. له دغو کسانو څخه بیلابیل غلا سوي توکي نیول سوي دي. درنو قدرمن لیدونکو، دا وه د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیسټیشن ته لاس سپارم.